السلام علیکم زم صاحب زاده او تاسو ګوره صاحب زاده افیشل یوټیوب چینل د نادراوالو یو بهترین سرویس چې دی هغه لانچ کړی دی. مخکې به داسې کېدله چې موږ به بینک کې خپل اکاونټ جوړو، نو کله به چې موږ بینک ته لاړو هلته به موږ خپل شناختی کارت ورکړو، نو د بینک والو به چې شناختی کارت انټر کړو نو زموږ د مکمل ډیټا چې ده هغه به هغو ته راغله چې آیا دا د کوم ځای دی او د څو وروڼه دي څو خویندې دي، نو مکمل ډیټا به زموږ د بینک والو سره راغله. نو اوس د نادراوالو یو بهترین سرویس چې دی هغه لانچ کړ دی چې د هغې نوم دی اجازت آپ. اوس تاسو د اجازت نه بغیر تاسو ډیټا څوک نشي راوښکلی. موږ به چې فرنچایز ته لاړو نو هلته به چې موږ شناختی کارت ورکړو، هغو به چې زموږ شناختی کارت نمبر انټر کړو نو هلته به هم دغسې مسله وه چې زموږ مکمل ریکارډ به هغو ته شو شه. نو اوس د نادراوالو یو بهترین سرویس چې دی دا لانچ کړی دی. څوک هم ستاسو د اجازت نه بغیر ستاسو ډیټا نشي راوښکلی. اوس چې څوک هم ستاسو ډیټا راوباسي او ستاسو شناختی کارت انټر کوي نو هغه ته به ستاسو ډیټا نه شو کوي. څو پورې چې تاسو چاته اجازت نه ورکړي نو هغه ستاسو ډیټا نشي راوښکلی. نو ټولو کې اول به تاسو خپل د شناختی کارت نمبر ولیکئ او هغه به 8009 ته سینډ کړئ، او کله چې تاسو 8009 ته هغه سینډ کړ دې سایټ ته سکرین شاټ زه تاسو سره شیر کوم، دغه شانتې میسج به تاسو ته راشي. که ستاسو کوم نمبر چې هغه ستاسو په نوم مانی نو بالکل بیا ستاسو ریکارډ څوک نشي راوښکلی، او که ستاسو نمبر ستاسو په نوم باندې نه وي نو ستاسو ریکارډ راوښکلی شي. نو چې کله هم تاسو خپل د شناختی کارت نمبر 8009 ته سینډ کړ نو دغه شانتې میسج به تاسو ته راشي چې آیا ستاسو نمبر چې دی نادراوالو سره رجسټر دی او که نه دی رجسټر. نو که رجسټر وي نو دغه میسج به راشي، او که نه وي رجسټر نو تاسو ته بیا ووایي چې دغه نه دی رجسټر، دا نادراوالو سره رجسټر کړئ. ستاسو چې کوم زیر استعمال نمبر دی هغه نادراوالو سره رجسټر کړئ. نو کله چې هم تاسو دا رجسټر کړه نو تاسو چې د بینک والا خواته لاړئ تاسو اکاونټ خپل جوړوئ نو تاسو ته به یو میسج راشي، نو چې تاسو هغه میسج هغه له ورکړو نو مخکې به ستاسو ډیټا مکمل هغه ته راوځي، او که تاسو هغه میسج نه ورکوئ نو ستاسو ډیټا هغه نشي راوښکلی. نو دغه یو شارټ غونې ویډیو چې ما تاسو سره شیر کړه، امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د نوې ویډیو دپاره موږ لره که اجازت تلوي الله په امان.